سلامونه وخت مو په خیر. د پاکستان او افغانستان دیني عالمان په مکه مکرمه کې پر افغان سولې خبرې کوي. د حج او اوقافو وزارت ویلي چې دغه خبرې به سبا د چهارشنبې په ورځ پیل شي. په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه 450 تنه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې د کرونا 1924 تازه مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. د بغلان ولایت سلګونه اوسیدونکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. دوی ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو ملاتړ به کوي او په خپلو سیمو کې به د طالبانو تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. په تیرو 24 ساعتونو کې یو نوي تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 63 نور ټاپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویلي چې دغه طالبان د هیواد په 8 ولایتونو کې وژل شوي او ټاپیان شوي دي. په 1400 کال کې د هیواد د ټولو وګړو شمیر 33.6 میلیونه اټکل شوی دی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې له دې ډلې 12.1 میلیونه نارینه او 14.5 میلیونه ښځینه دي.